او موږ ته به استادانو یو خوشطبي کوله. ما په خپله کتاب کې نه دی لیدلي، د استاد خبره درته کوم. وی قرآن کریم کې چې راځي کلو واشربو ولا تسرفو، کلو خوراک کوئ، واشربو چکاک کوئ. نو د چکاک نه د خوراک نه پس چکاک څه یادوي؟ نو دې کې د شیدو چای خو نه یادوي، ځکه شیدو چای پس په مړه خېټه تاوان کوي. هغه هم تقریبا خوراک دی، خوراک شیدې دي که نه؟ او د دې نه وروسته چې دی اوبه هم نه یادوي، ځکه اوبه هم اطبا وایي صحیح نه دي. اوبه خو اکثره ډوډۍ سره هغه په خوراک کې راځي، منځ کې څکي که نه. درېیمه دا ده چې انرژي خو ټول خلک په دې متفق دي چې دا د بدن دپاره مضره ده. نو چې کله انرژي هم نه ده، اوبه هم نه دي، او تور د شیدو چای هم نه دی، نو بل شی نه دی پاتې بغیر د شین چای نه. نو موږ ته به استادانو وایي چې شین چای د افغانانو شین چای د قرآن کریم د وشربو نه ثابتېږي. نو د افغانانو صحت چې خوندور دی، نو دا شین چای خو شین چای کې مسالې راوتلي دي، هغه رنګ والا چای په کار دا دی څوک استعمال نه کړي، هغه بیا د بدن دپاره مضر دی. داسې چای چې بې رنګی او ښه چای پیدا کېږي، نو دا د بدن دپاره مفید دی، او بیا خاص کر په مړه باندې.